د ایوبي الشفا روغتون ډاکټرانو د روغتیايي کمپ له لارې د صبریو او یعقوبۍ ولسوالۍ اړوند ښارګوټي کې د سلګونو هغو ناروغانو تشخیص او وړیا درملنه وکړه چې د لوړ فشار، شکر، زړه او رواني ناروغیو څخه کړېږي. د یاد روغتون مسؤلین وایي دوی له دې مخکې هم د خوست په یو شمېر ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې هغو اړمنو او ناچاره ناروغانو ته رسېدنه کړې چې د کمزوري اقتصاد له امله یې د ورپېښو ناروغیو درملنه نشوه کولی. دوی زیاتوي پلان کې لري څو د خپلو وړیا روغتیايي خدماتو لړۍ د خوست پاتې ولسوالیو او د هیواد نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د الشفا روغتون یو تن ډاکټرې په اړه وایي چون شکر او فشار داسې ناروغي دي چې اکثره ځوانه طبقه او هغه چې اولډ ایج لرونکي اشخاص دي دا له موږ څخه اخلي او یو تعداد زیات اختلاطات لري، مثلا قلبي سکتې دا هم د شکر ناروغانو ته پیدا کیږي، همداسې فشار ناروغي، همدارنګې دماغي خونریزیانې، فوټل سر چې دا اکثره د دې اختلاطات دي. یعنی ډېر معیوبیتونه او مړینه د دې ناروغیو په اخر کې واقع کیږي لري. نو شفاخانې د شفاخانې رهبري ټیم او هغه کادري ډاکټرانو چې دلته کار کوي دا یو نظر د موږ سره پیدا شو چې په فعلي شرایطو کې دا چې افغانستان عام وګړي ټول وګړي د خراب اقتصاد سره لاس او ګریوان دي او موږ ټارګټ دا وکړو چې د خوست ولایت لرې پرتې ولسوالیو کې هغه وګړي یا هغه افغانان ورونه چې هغه د دې وړتیا نه لري چې حتی د کرایې وړتیا د دې سره چې مرکز ته لاره پیدا کړي او د خپل شکر ناروغیو د فشار د ناروغیو درملنه په صحیح توګه سره وکولی شي. ناروغانو او ناروغ لرونکو د یاد روغتون له مسؤلینو او روغتیا پالانو څخه د مننې ترڅنګ خوښي څرګندوله چې د خلکو اقتصادي ځوړتیا ته په پام یې دا اړین او پر ځای اقدام کړی چې د دوی تر سیمې ورغلي او په وړیا توګه یې معاینات او درملنه کیږي او هم د پیسو له لګښت پرته دارو درمل او د رواني ستونزو د هواري په پار صحي مشورې ورکول کیږي. دوی غوښتنې درلودې چې ایوبي الشفا روغتون د خپل روغتیايي چوپړونو لا پراخ او تر هرې سیمې د ځانونه ورسوي. ایوبي الشفا روغتون ډېره زیاته مننه. نورو سیمو ته باید دوی دا ډول صحي خدمات په نورو سیمو کې ترسره کړي چې خلک د دوی د ګټې څخه برخمن شي او خلک شته دي چې هیڅ واس نه لري، د کرایې واس هم نه لري چې تر خوست ښاره پورې لاړ شي هلته خپله تداوي یا معاینات وکړي. په د نورو ولسوالیو کې هم دا ستونزه موجوده ده، خو بیا هم چې د موږ د یعقوبۍ سیمې ته یو داسې کلینیک څلرویشتتا د زنانه منظور شي چې حتی چې دغه خلک غریبان شته چې خپل خوست چې خپل مریض زنانه انتقالوي خپل ژوند د لو سویر کړي. که چېرته موږ ته دلته زنانه ډاکټرې موجود شي. د نوموړي روغتون د مسؤلینو په خبره دوی پلان لري څو خپل فعالیتونه او صحي خدمات د خوست نورو سیمو او د هیواد یو شمېر ولایتونو ته هم ورسوي. لوړ فشار، شکر، قلبي او رواني ستونزې هغه ناروغۍ دي چې د ټولنې اکثریت خلک پرې اخته دي. که له دې ډلې د شکر ناروغۍ وقایه او درملنه ونه شي، د سترګو نابینایي، د پوستکي ناروغۍ، د عصبي سیستم زیانمنونه، د پښو زخمونه، د پښتورګو ناروغي، د زړه سکته او د رګونو ناروغۍ رامنځته کوي چې په پایله کې د انسان د مرګ لامل ګرځي.